د افغانستان ملي بودیجه له کومو سرچینو تمویلیږي؟ د افغانستان ملي بودیجه هر کال د ملي داخلي عوایدو څخه تمویلیږي. د ملي داخلي عوایدو اصلي سرچینې ګمرکي محصول، غیر مالیاتي عواید او مالیاتي عواید جوړوي. ګمرکي محصول هغه عواید دي چې هیواد ته پر واردېدونکو او له هیواد څخه پر صادرېدونکو توکو د قانون د حکمونو مطابق اخیستل کیږي. غیر مالیاتي عواید هغه عواید دي چې وزارتونه او اماراتي ادارې د خدمتونو د ارائه کولو، اقتصادي فعالیتونو، د اماراتي جایدادونو له کرایې او نورو برخو څخه ترلاسه کوي، لکه د تذکرې او پاسپورت فیس. مالیه څه ته وایي؟ مالیه هغه الزامي ورکړه ده چې د نظام د مالی بنسټ د پیاوړتیا او عامه سوکالۍ په موخه له حقیقي او حکومي اشخاصو څخه د قانون د حکمونو مطابق اخیستل کیږي. په افغانستان کې د مالیاتو ډولونه: لومړی پر عایداتو مالیه، دوهم انتفاعي مالیه، دریم موضوعي مالیه، څلورم ثابته مالیه او پنځم د شتمنیو پر انتقال مالیه.